ظاهره زه ډېره موده کېږي چې کور ته نه یې تللی. اختر دی خپل کالي ټول کړه ولاړ شه کور ته. قومندان صاحب مننه. د وضعیت په درک کولو زه غواړم همدلته د خپلو ملګرو ترڅنګ واوسم او خپلې دندې پر مخ بوځم. پلار جانه دلته کې خفه شوی یم. ستا په دې صادقانه خدمت موږ هم خپل کار ترسره کړ. د مورچل ساتل زموږ لوی ویاړ دی. اختر مو مبارک شه.